اشرف غني خپل ځینې واک امرالله صالح ته وسپاره. افغان ولسمشر محمد اشرف غني کډوالو او کورنۍ بېځایه شوو ته د ځمکې ویشلو او له ملګرو ملتونو نه دولتي ادارو او مدني ټولنو سره د چارو د همغږي کولو واک خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. د افغانستان د اساسي قانون له مخې که ولسمشر نه وي لومړی مرستیال یې ځایناستی وي او واک هم د ولسمشر لخوا مشخص کیږي. د دغه فرمان له مخې چې کاپي یې په خواله رسنیو کې خپره شوې د حکومت د چارو او د اغېزناک او سم مدیریت او سمون راوستلو لپاره دا واک ښاغلي صالح ته سپارل کیږي. د دې فرمان درېیمه ماده وایي لومړی مرستیال ولسمشر د خپلو کارونو د څرنګوالي په هکله ولسمشر ته ځواب غواړی دی او د کابینې غونډې ته ریپورټ ورکوي. د ولسمشر غني لوی سلاکار وحید عمر له BBC سره خپلو خبرو کې ومنل چې دا فرمان لاسلیک شوی دی خو لا هم رسمي خپور شوی نه دی. ښاغلی صالح د ملي امنیت لوی ریاست مشر تیر شوی او د افغانستان په امنیتي برخه کې یو وتلی څېره بلل کېږي. د خواله رسنۍ ځینې افغان کارکوونکو دې خبر ته غبرګون ښودلی دی او ښاغلی صالح ته د امنیتي واک نه سپارل یې د نوموړي له پامه غورځول بللی دی. د ولسمشر غني او جنرال دوستم چې تیر حکومت کې لومړی مرستیال و ترمنځ د اختلاف د ډېرېدو پسې ښاغلي غني او امرالله صالح اړیکې د رسنیو او شنونکو پام خپل کړ. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ سوې حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.